شیخ صاحب محترم په رمضان کې یو کس په ورځ کې خپلې ښځې سره جما وکړي، په دې باندې څه حکم دی؟ روژې ماته ده، څه به کوي دا سړی؟ داسې واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې واقع شوې وه. یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلی او ورته ویې چې یا رسول الله زه خو هلاک شوم او خلک مې هم هلاک کړل. ویل ولې د الله هغه ورته ویل ولې؟ ویل داسې مې د خپلې بیبي سره د رمضان المبارک په ورځ کې نزدېکت وکړ. نبی صلی الله علیه وسلم د هغه نه پوښتنه وکړه چې ته طاقت لرې چې یو مری آزاد کړې؟ هغه ورته ویل چې نه یا رسول الله د مری آزادولو طاقت خو نه لرم. ویل ته طاقت لرې چې 2 میاشتې پرله پسې روژې ونیسي؟ ویل نه 2 میاشتې پرله پسې روژې خو هم نشم نیولی. نو بیا ورته وفرمایل چې ته طاقت لرې چې 80 مسکینانو ته طعام ورکړې؟ هغه وفرمایل چې نه 80 مسکینانو ته طعام هم نشم ورکولی. ویل ښه ته لږ دلته انتظار وکړه، د صدقې کجورې راوړلې او هغه یې دې صحابي ته ورکړې. ویل نو ځه دا واخله او په دې باندې صدقه وکړه. نو دې حدیث کې موږ او تاسو ته د هغه انسان حکم ذکر شو، کوم انسان چې په رمضان المبارک کې د خپلې بیبي سره نزدېکت وکړي او د نزدېکت په صورت کې د هغې کفاره دا ده چې دا به مریی ازادوي. نو نن سبا خو مریان نشته، نو هغه به 2 میاشتې پرله پسې روژې نیسي. بالفرض که یو سړی د بدن نه کمزوری وي، وس او طاقت یې د پرله پسې روژو نه کېږي او عاجز وي د هغې نه، نو هغه به 80 مسکینانو ته طعام ورکوي. که 80 مسکینانو ته طعام سره نه وي نو عام مسلمانان به په ده صدقه کوي چې د صدقې د وجې نه دا کفاره پوره کړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.